وای زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه او زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځمه، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نهر ګرځمه. اوس زه د اخرنۍ وینا لپاره د پښتونخوا ملي پارټۍ ضلعي معاون سکرټري اظهارالحق شاجي ته بلنه ورکومه چې راشي او تاسو ته خپله اخرنۍ وینا وکړي. اظهارالحق شاجي. ظالم ته ډېر ناز دی په دامونو په دردونو، ظالم ته ډېر ناز دی په دامونو په دردونو، د ظلم په وحشت په زولنو په زنځیرونو، خو زمونږ د حق پرستو پښتنو فیصله دا ده یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمانونو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په بلنه نن دا احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو ستاسو د ټولو نه ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو رالی او موږ ته عزت وبخو. خدای پاک دې په دې عزت په بخلو باندې زموږ د دې وطن دا ټولې مسلې او ټول تکلیفونه لرې کړي. قدرمنو عزیزانو، باسونه سیاسي ویناګانې تاسو ته ملګرو مشرانو وکړي. زه هم یو څو مطالبې لرمه د دې مظاهرې په وساطت باندې. هغه مطالبې دا دي چې ملګرو په دې وطن کې ټیکسونه دي، د دې ټیکسونو په خلاف موږ راوتي یو، موږ دلته بینرې چغې مو ووهلې چې ټیکسونو په خلاف، او دلته اوازونه هم پورته کوو. ټیکسونه به نه وي چې زموږ د حکومت دا زموږ په دې باران کې بجلي جوړېږي، د رال خوړ پروجیکټ دی چې دا 15 میګا واټه بجلي پیدا کوي. دا 15 میګا واټه بجلي موږ په 2 روپۍ خرڅوو، په 2 روپۍ زموږ نه حکومت اخلي، په 100 روپۍ، په 2 روپۍ. نو دا کوم عقلمندي دی چې په 2 روپۍ ستا نه څوک یونټ اخلي او په پای په 70 خرڅوي؟ دې کې څه عقل شته؟ نو څه چل کول پکار دي؟ تاسو ماته ووایئ. کار دا دی، کول دا پکار دي چې دا بجلي زموږ ده، د دې بجلۍ چې څومره هم آمدن دی دا به زموږ وي. د چا وی؟ زموږ وی. په دې بجلۍ په آمدن کې دلته کې په زرګونو خلک په نوکراني، په څومره خلک په نوکراني؟ په زرګونو خلک. دې سره ډایرکټ او انډایرکټ خلک په دې کې نوکراني. دا نوکري حق ته چا جوړېږي؟ نه چې دا عقلمندي دلته به چې دا آمدن تاله راشي 15 میګا واټه بجلي چې آمدن تاله راغی، دلته د هر سړي کور ته 10,000-15,000 روپۍ کې څوک هېڅ کار نه کوي، د ده جیب ته به وظیفه ځي، وظیفه 2,000-15,000 روپۍ میاشت. نو تاسو ته موږ هم دا وایو چې یاره خپل د وسایل چې زموږ د پارټۍ ډېره لویه مطالبه ده چې د دې وطن وسایل دي د دې وطن په بچو ولګي. د وسایل نور څه نه وي، دا چې تر اسمانه نه راتاویږي. وسایل هم دا دي چې ستا اوبه دي، ته په دې باندې اوبه خور کړې، په هغې باندې پټي اوبه کړې، ستا دا اوبه دي په دې باندې ته بجلي پیدا کړې. دا بجلي دا به د دې وطن په بچو باندې استعمالوي. نو موږ وروره دا مطالبه کوو چې په دې کې څومره نوکریانې دي دا به د چای د دې باران د ولس د خلکو به د دې سواد د خلکو به یې که نه به موږ دا مطالبه کوو چې دا دې کې نوکریانې او د دې آمدن چې دی دا به ټول زموږ وي. دویمه خبره، دلته کې اوس ځینې خلک وایي چې یاره دا د مدین پل چې دی دا د دې ځای نه لړکۍ، د مدین پل چې دی دا د دې ځای نه لړکۍ او وړي، دا سور پل چې دی بل پل یې جوړ کړلی. وروره په دې پل باندې زما پلار راغلی دی مدین ته، په دې پل باندې زما نیکه راغلی، زموږ میاندې پرې راغلي. دا دلته کې یو تاریخي حیثیت لري. موږ چېرته هم نه غواړو چې دا پل څوک د دې ځای نه لر کړي. موږ غواړو چې دا پل د دې ځای نه لر کړي. دا به هم په خپل ځای باندې د چکدرې سیلاب راغی، د چکدرې پل و، هغې په بدل کې بل پل جوړ کړو. هغه پل چې دی هغه یې پرېښو، خلکو هغه بل پل استعمالو، خو چې سیلاب راغی هغه نوی پل یې ویوړ، هغه زوړ چې دی هغه پاتې شو. نو موږ هم دا مطالبه ده چې دا پل به موږ یو طرف ته هم نه پرېږدو. صحیح ده، زموږ ځنګلونه دي دلته، دا ځنګلونه چې دي دا په بې دردۍ باندې دا د دې سره دا ګرګې چې دي دا رواني. ما ورته یو درخواست خپل کوټې پرګو ماته شوي، بشو مات شوی، زموږ یو چوکاټ ځان نه جوړو، هغې دپاره درخواستونه ورکوو، رشوتونه ورکوو. موږ له لاره ونه نه راکوي چې موږ د دې وطن خلک یو. او وروره دا د دې ځای نه دا په لویه پیمانه باندې دا لرګي چې دي دا روان دي، دا هم زموږ د وطن مال دی، اختیار دی. وروره موږ د دې پر زور مذمت کوو. دا به هېڅ چېرته خپل وطن چې دی دا به داسې لوټمار ته نه پرېږدو. که موږ ولس دا ځان کې دا شعور را پیدا کړو
او دا دغه خو زمونږ ټولې مسلې چې دي په حق ورځ باندې دا زه قسمیه وایم چې زمونږ مسلې په حق ورځ باندې ختمي او زمونږ مسلې چې دي دا به بالکل دغه زمونږ به بالکل سخرو یو زمونږ به بېروزګاري نه وي دلته به د هر سړي صحت وي دلته به د هر سړي ته تعلیم میلاویږي نو تاسو زمونږ د دې مظاهرو د دې خبرو سره دغه کوئ اتفاق لرئ یو د دې یوه مطالبه بله ده چې دلته کې په دې ریاست کې په سوونو خلک چې دوی ته یې نیول دي منظور پښتون هم نیولی دی موږ دا مطالبه کوو د دې مظاهرې په وساطت باندې چې هر د پښتنو څومره هم مشران دي لیډران دي سیاسیان دي دا د زر تاسو ته دا مطالبه منظوره ده زنده باد ستاسو د ټولو ګډونوالو نه یو جهان مننه کور مو ودان اوس په یو دوا وکړو ای زما وطنه بریالي دي ارمانونه شه ای زما وطنه بریالي دي ارمانونه شه خاورو سره خاورې د دښمنو د سرونه شه پرخې د ګلان شه اوچې تیږې د لالونه شه تل دې یې وطنه جاویدان دې یې خاک دې یې آباد دې یې او یار د هر افغان دې یې زنده باد ستاسو ټول یو جهان مننه بس مظاهره چې دا ختمه ده مینونه مهرباني